موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا كليب قال حدثتني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم وأظنها زينب قال ابنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنطب والمقيل والمزفة وقلت بها أخبريني النبي صلى الله عليه وسلم ممن كان من مضر كان قالت فممن كان إلا من مضر قال من ولد النضر بن كنانة. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن عمرة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تجدون الناس معدن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاسو خلق پیدا کوي معادن لکه د معدنو قانونه خو خيار د دې په جاهلیت کې خيار په اسلام کې هم د چکر فقاهت په دې کې پیدا کړي د قوم سردار د راوي مسلمان شو او د په اسلام کې اسلامي تعلیمات هم وکړه دا دین د انسان عزت ورزياتي کوي ازياتي ختمي نه بیا دوم ځای دا نو ذکر کوي خیر د انسانانو فی هذا الشان دا د امارت ځای نه چې دا ټول خلک منډي وروي. نبی علیہ السلام په انسانانو کې د امارت د عهدو په باب خیر د انسان هغه د اشدهم له کراهیت چې چا د امارت نه بد ډیر کیږي خو تر څو وخته بل ځای کې راځي حتی یقع اول د امارت نه مختزي بلکې یقیني بد تر کیږي بد خو د ځن صفت ده خو که امیر د مسلمانانو دای مجبور کو په یو عهده باندې بیا به نفرت نه کی بیا به خدمت کی خپل به مختزینی خبر په دې کې ده خپل به مختزینی خیر د امیران او خیر د مشران هغه ده چې دای د امارت نه بد وړي تر هغه وخت پورې چې تر څو پورې دته مسؤلیت سپارل کیږي کوم مسؤلیت د مسلمانانو د طرف نه وسپارل شو بیا به پیټه د ځان نه بولی بیا به د خدمت ذریعہ بولی خدای دې د خدمت موقع پیدا کړه. یو وخت یو چا د تیر امارت په وخت کې راځه خبر وکړه تعلیم او تربیه رئیس دی یو ځای ګرځیدلی و اول خپل مدرسه وای مخکې مې دی وی مدرسې خدمت کوو اوس د ټولو ولایتي مدرسو خدمت کوو یا خو د خدمت موقع د خدای پاک درکړه خو چې دا په خپله طلبګار شي غوښتونکی شي هلته مخکې موږ تاسې حدیث دوی ویلی و چې څوک چې په خپله د عهدې طلبګار شي الله یې خپل ځان ته سپاري بیا خدای پاک نصرت نه کوي خو چې په خپله نه غواړي خلک یې مجبور کړي بیا د زړه نه تنګوي بیا الله نصرت کوي بیا دې ورخطا کېږي هم نه چې زه به دا ذمهواري څنګه پوره کوم ملایکې د صدات دپاره خدای پاک ورسره مقرروي الله تعالی توفیق ورکوي. به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة عن ابي زناد عن الأعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم والناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا تجدون من خير الناس أشد الناس كراهية لهذا الشأن حتى يقع فيهم. أما كي تقول چې دوم روایت حتى يقع طریقه وخت بعد خو چې کله ذمہواری ورکړای شوه بیا به بد نه وړي بیا به خدمت موقع ته چې خدای پاک سړي ته موقع ورکړي خدمت وکړي. موږ د خلافت زه ورسره همدغه خلیفه مبارک چې هغه خلیفه مبارک ته ورولېږلو خلیفه صاحب هلته د استخارو حکم وکړ ما یقیني د زړه ورته وژړل چې یو کشر یم بل ذمهواري خټه د غټه مدرسه را دي غاړې دا کتابونه درجې تکمیل کتابونه را سره دي نو زه په دغه ټولو نشم رسېدی دا عجب الفاظ راته ویلي وایي استخارې که برابرې وې تاسې ځوانان یې چې تاسې د دین خدمت ونه کوئ بیا به یې څوک سپین ږیرې خلیفه صاحبان د حضرت مبارک یا وفات شو یا بندیان شو یا مریضان دي دا طریقت خدمت به بیا څوک خو که استخارې برابر نه وي چې تاسې په خوله رانه غواړئ وایي زه نه درکوم چې تاسې په خوله غواړئ زه یې نه درکوم دا خو ذمهواري ده. اوس نو سړی به په خپله مختزي نه وي په خپله به طلبکار نه وي خو چې ورکړی شو بیا یې خدای نصرت کوي چې دی نه یې مختزي بیا یې الله نصرت کوي خو که دی مختزي او ځان ته کمال ته نسبت کوي بیا نو کار خراب. به قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني عبد الملك عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما الا المودة في القربان قال فقال سعيد بن جبير قربان محمد صلى الله عليه وسلم فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش الا وله فيه قرابة فنزلت عليه الا ان تصلوا قرابة بيني وبينكم. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن اسماعيل عن قيس عن ابي مسعود رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال من ها هنا جاءت الفتن نحو المشرق والجفاء وغلظ القلوب في الفدادين اهل الوبر عند وصول اثناب الابل والبقر في ربيعه ومضرا.
وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفخر والخيلاء في الفضل من اهل الوبر والسكينة في اهل الغنم والايمان يمان والحكمة يمانية. قال ابو عبد الله سميت اليمن لانها عن يمين الكعبة والشأم عن يسار الكعبة والمشأمة الميسرة واليد اليسرى الشؤمة والجانب الايسر الاشأم. مخکې بار موږ تاسو ته ویلي دي حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا صحبت کې ډیر لوی مؤثر حدیث ده چې د چا سره اوسېږي هغه خوی په سړي کې پیدا کېږي چې د حیوان خوی سړي ته نقل کېږي. نبی علیه السلام یې فخر تکبر په هغه خلکو کې ده چې دا په زوره نارې وایي حدادین بیا وی چیرې دا د اوښ په لکۍ پسې چې روان وي یا د غویانو عادت دا ده چې اوښ په جګ غږ خلک شړي بیا یې غویان دا د غویي سره د اوښ سره د آس سره چې د چا ډېر تعلق وي په هغه کې لویي پیدا کېږي او امیګو سره چې چا تعلق وي په هغه کې عاجزي پیدا کېږي. مراد د غویانو اوښانو آسانو نه مسلم شریف کې چې موږ تاسو ویلي وو صرف حیوانات نه دي چې د علماو سره تعلق نه و د دنیا سره د چا تعلق د هغه سړي په زړه کې به سختي پیدا کېږي د هغه سړي کې به تکبر پیدا کېږي چې درختونه خرڅوي چې د منارې سامان خرڅوي چې میوې او سبزۍ خرڅوي ولې دا د علم زده کوي. رقت د خلکو پالته پیدا کېږي چې سړی د دیني په مسله باندې خبر شي د خدای پاک د عذاب نه خبر شي د الله د ثوابو نه خبر شي د جنت او د دوزخ نه خبر شي د انسان په زړه کې نرمي پیدا کېږي چې چا تعلق د زمیندارۍ سره وي د چا تعلق د ډریورۍ سره وي د چا تعلق د دکاندارۍ سره وي نو د هغو په زړه کې څنګه نرمي پیدا شي. خو چونکې په هغه وختو کې غټ مالونه دغه وو د غټ دکاندارونه او سلسلې نورې نه وي نو چې څوک غویانو اوښانو سره تعلق وي د هغو په زړه کې تکبر په میږو کې عاجزي ده. سپي قتل حکم دغسې و چې سپي په ملګرتیا کې په سړي کې بد خویونه د سپي پیدا کېږي نو چې د فاسق انسان سره ګرځي د فاسق انسان سره هغه خوی به پیدا کېږي. نبي علیه السلام خپلې بیبي مبارکې ته نه وي چې د مړو خلکو سره به ډېر صحبتونه نه کوي د غنیانو سره فاسقان یې نه ورته وښو د غنیان یې ورته وښو ولې موړ سړی د مالدار سړی هغه طبعا چې غږیږي په دنیا کې غږیږي ته چې د هغو په مجلسو کې کښېنې د هغو په زړه کې د دنیا محبت ته د تا زړه ته به هم د دنیا محبت درځي او چې چیرې ملنګان وي طالبان وي د خدای د دین سره تعلق خلکو وي چې ته د هغو سره ناسته ولاړه کې بیا به تا په زړه کې هم هغه صفتونه پیدا کېږي. باب مناقب قريش. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث عن انه بلغ معاويه رضي الله عنه وهو عنده في وفد من قريش ان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يحدث انه سيكون ملك من قحطان فغضب معاويه رضي الله عنه فقام فاثنى على الله بما هو اهله ثم قال اما بعد فانه بلغني ان رجالا منكم يتحدثون حديث ليس في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأولئك جهالكم فإياكم والأماني التي تضل أهلها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر في قريش لا يعاديه أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقام دينا. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد قال أبو عبد الله وقال يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن أبيه قال حدثني